محمد بن قاسم اتلسمه برخه زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لاری زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لاری شور و زوج مدد تکبیر اسمانون لرزوی زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لاری زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لاری شور و زوج مدد تکبیر اسمانون لرزوی د محمد بن قاسم د خبرونې مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست الله رب العزت مو خوشحال لره دا زه محسن احسان مې یو ځل بیا د محمد بن قاسم د ناول کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خبرونه تر پای را سره واورئ درنو او قدرمنو اوریدونکو په تېره برخه کې مو واورېدل چې محمد بن قاسم ځواب ورکړ دا چې څه ځواب یې ورکړ انشاءالله نن به یې واورو محمد بن قاسم وویل د قادسیې په جګړه کې ایرانیانو د زبردست لشکر او وسلو سره سره له دې عمله ماته وخوړه چې دوی د لشکر پر ځای پر رستم زیات حساب کاوه کله چې رستم ووژل سو نو ټول لشکر د مسلمانانو د لشکر په مقابله کې تاب رانه او مات شو خو بالعکس د مسلمانانو اعتماد دومره و چې د خپل سالار د نه موجودیت احساس یې نه کاوه زموږ په تاریخ کې به داسې پیښه څوک ونه ویني د سالار د شهادت وروسته به لشکر ورخطا شوي وي او مات شوي به وي موږ د باچاهانو او قمندانانو لپاره نه بلکې د خدای جل جلاله لپاره جنګیږو پر باچاهانو او سالارانو چې څوک تکیه کوي هغوی له وژل کېدو وروسته مایوس کیدی شي خو موږ خدای جل جلاله تل شته او ژوندی دی په قرآن کریم کې زموږ لپاره د دې احکام شته زه دا دعا کوم چې خدای جل جلاله دی ما خپل قوم ته رستم نه کوي بلکې خدای جل جلاله دی ماته د مسنا رضی الله عنه د جوړېدو توفیق راکړي چې په شهادت یې د مسلمانانو په زړونو کې د شهادت جذبه لا په غورځنګ شوه ما ته داسې قمندان هیڅ ارزښت نه لري چې د خپلو سپاهیانو د تورو په سیوري کې غلی وي او خپلو میړنیو ته د سرښندنې پر ځای د ځان ساتنې وصیت کوي که د دې کلا فتح کول ډیر مهم نه وای نو شاید ما بل چاته دا دنده سپارلې وای خو د دې هدف لاندې کول او خطر منل دواړه د دې تقاضا کوي چې زه پخپله د دې کار ترسره کول په غاړه واخلم زبیر وویل زه له تاسو سره تلل غواړم محمد بن قاسم ځواب ورکړ نه زه د یوې کلا لپاره د دوو دماغونو ضرورت نه وینم زما په غیاب کې ته باید په پوځ کې وې زه پر خپل ځای محمد بن هارون پرېږدم او ته به یې نایب وې د ماسخوتن له لمانځه نه وروسته محمد بن قاسم 500 تنه زلمیان انتخاب کړل د هغوی آسونه یې لښکر ته پرېښودل او محمد بن هارون ته یې د پرمختګ قومنده ورکړه په خپله له خپلو 500 تنو ملګرو سره د یوې غونډۍ تر شا غلی پاتې شول نیمه شپه سپوږمۍ ولوېده او محمد بن قاسم د کلا په لوري وخوځېد د لارې ټولې پوستې د لښکر د پرمختګ د درولو په خاطر ختیځ لوري ته ټولې شوي وې سندي سپرو په کلا کې بهیم سنګ ته د ختیځ په لور د مسلمانانو د ناڅاپي وړاندې تګ نه خبر ورکړ هغه په کلا کې 300 تنه پوځیان پرېښودل او پخپله هم د مسلمانانو د لارې نیولو لپاره و د شپې په 3 نیمایي کې محمد بن قاسم د کلا نه 1 میل لرې یوې غونډۍ ته ورسېد لرې په ګړنګونو کې د بهیم سنګ د سپرو د اسونو د پښو تر بهار رغبرګېده محمد بن قاسم خپلو ملګرو ته وویل هغوی کلا خالي کړه او لاړل راځئ بیړه په کار ده خو چې په کلا کې لږ پوځ خامخا پاتې وي ځکه خو باید هیڅ ډول شور ماشور ونه کړو زموږ په ټوخي او په زوره غږ به کلا کې ساتونکي بیداره وي که د هغوی شمېر بیا یوازې 40 تنه وي هم تر ډېره ځنډه به مو بهر ایثار کړي له دې هدایت ورکولو نه وروسته هغه خپل ملګري په وړو ګروپونو وویشل او د کلا په لوري ورغلل دروازې ته چې ورنږدې سول په شاوخوا لویو کړکېچونو غلي شول په دروازه او برجونو کې د پیردارانو په غږونو کې د ستوماني او خوب اثار جوت وو داسې محسوسېدله لکه هغوی چې غږیږي نه هسې ګړنګېږي یې تر خوله ووتل محمد بن قاسم 10 تنه ځوانان ورسره ملګري کړل او د کلا یوې چوپې برخې ته ورنږدې سول کمندونه یې ور وغورځول په یوه دیوال وختل او بیا د پړي زینې وغورځولې پر دغه ځای 2 پیرداران ویده وو د سترګو په رپ کې محمد بن قاسم 6 تنه ملګري په زینو وختل خو 9 تن لا پاس نه وختلې چې څو ګامه وړاندې یو سپاهي ټکان وخوړ مشال یې اوچت کړ وویل څوک بل سپاهي چیغې کړې دښمن دی هوښیار اوسئ محمد بن قاسم د الله اکبر ناره پورته کړه او په یوه زبردسته حمله یې د برج زیاته برخه ونیوله دې نارې په اورېدو د محمد بن قاسم نورو ملګرو هم د برج په خوا مخه کړه
کمندونه یې واچول او په کلا ور وختل. په کلا کې د سپاهیانو تر څو تورې را اخیستلې. د محمد بن قاسم 50 تنه ملګري برج ته رسېدلي وو. پیرهدارانو په برج کې له مقاومت نه دا غوره وبلله چې دننه ولاړ شي او خپل ویده ملګري راویښ کړي. تر لږ مقاومت وروسته په یوه سمڅه ننوتل او د تیښتې په هڅه کې شول. سمڅه ډېره تنګه وه او سپاهیانو په یوه وخت کې پرې هجوم ور وړ. ځینې ناامیده شول او دروازه یې خلاصه کړه او ځینې پلي ځینې پر اسونو وتښتېدل. د کلا دروازې له خلاصېدو سره سم مسلمانانو پر دیوال د ختلو پر ځای په دروازه یرغل ور وړ. ډېرو سپاهیانو د تیښتې لاره بنده شوه. دښمن له څلورو خواو ناامیده شو او تورې یې وکښلې، خو لږ مقاومت وروسته یې وسله کښېښوده. د کلا دننه په سمڅه کې ننوتلي پوځیان یو له بل سره لاس او ګریوان وو. محمد بن قاسم چې شور ماشور واورېد د یوه پیرهدار له لاسه لوېدلې مشال یې راوچت کړ تر څو کوټو دننه د یوې سمڅې په وره کې ودرېد او په فارسي ژبه یې وویل: په تاسو کې چې څوک تیښته کول غواړي د کلا دروازه پر مخ خلاصه ده، وسلې وغورځوئ، بیا تلی شئ. دا یې وویل. بیا دروازې نه یوې لوري ته شوه. په سپاهیانو کې چې څوک په فارسي پوهېدل هغوی نورو ته د محمد بن قاسم مطلب روښانه کړ. هغوی یو شمېر راووتل او په شکمن نظر یې محمد ته کتل. ځینو همهغه سمڅې ته ترجیح ورکړه، خو د محمد بن قاسم په اشاره څو تنه پوځیان وننوتل، تورې یې وکښلې او د سمڅې په وره کې ودرېدل. محمد بن قاسم وویل: په داسې حال کې چې روښانه او لویه لاره مو په مخ خلاصه ده، تاسو ولې تیاره او تنګه لاره غوره کړې؟ په موږ اعتبار وکړئ. که موږ تاسو وژلی نو زموږ ستوري ستاسو له ویرمېږون نه ډېرې لرې نه دي. محمد بن قاسم له دې خبرو اورېدو نه وروسته نور سپاهیانو هم تورې وغورځولې او راووتل. محمد بن قاسم بیرته د کلا دروازې ته راغی. خپلو سپاهیانو ته یې امر وکړ چې له کلا نه چې څوک بهر ته درومي مخه یې مه نیسئ. دغه خلک سرشټي بهر ته ووتل، غلي غلي یې شاته راکتل او ورو ورو وړاندې تلل. له مغلوب دښمن سره دغه چلند د سند د تاریخ نوی باب و. یو په عمر رسېدلی سپاهي ورو ورو ګامونه اخیستل، دروازې ته ورسېد، بیرته یې مخ راواړوه او له څه سوچ وروسته یې بیرته راوګرځېد. محمد بن قاسم ورته وویل چې په کلا کې څه شي در څخه ورک شوي لوټولی یې شې؟ هغه په ځیر ده ته وکتل او پوښتنه یې وکړه: آیا ته د عربو د پوځ قومندان یې؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ: هو، زه یم. بوډا سپاهي: دښمن په هیڅ حالت کې د رحم مستحق نه وي. آیا زه پوښتلی شم چې تاسو له موږ سره ولې داسې سلوک کوئ؟ محمد بن قاسم: زموږ هدف د دښمن وژل نه دي، هغوی ته نیغه لار وښودل دي. سپاهي: نو تاسو ډاډه اوسئ چې هیڅوک به در باندې برلاسي نه شي. دغه خلک چې نن تاسو د رحم ور وبلل، سبا ته به ستاسو تر بیرغ لاندې د هغو مغرورو باچاهانو پر خلاف جنګیږي چې په لوېدلي دښمن رحم کول نه پیژني. دا یې وویل او بیا یې هغه تر دروازه بهر ته ووت. محمد بن قاسم د کلا چکر وهه. څو سمڅې د خوراکي موادو ډکې وې. طبیله کې 15 اسونه ولاړ وو. محمد بن قاسم په دې ډاډ وو چې په محمد بن هارون پسې وتلی پوځ چې د کلا له فتح نه خبر چې بیرته به راوګرځي، هغه 4 تنه سپاره محمد هارون ته واستول او دا پیغام یې ورکړ چې په یو مناسب ځای کې واړوي او زما د امر انتظار وکړي. بیا یې دروازه وتړله او 4 خواو ته یې په برجونو کې غشي ویشتونکي کښېنول او د کلا په برجونو او لویو دیوالونو د اسلام بیرغونه ورپول شول. زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري، شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي. هر د جنگ میدان کې مو د سپینې تورې شرنګ ښکاري، سپین خنجر مو هر وخت د دښمن په وینو رنګ ښکاري، سپین خنجر مو هر وخت د دښمن په وینو رنګ ښکاري، دین ته خدمت. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو، محمد بن قاسم په یوه برج کې ولاړ و او د لمر راختو ننداره یې کوله چې د ختیځ نه د 40 سپرو ډله ولیده. هغوی کلا ته را روانو. دوی هغه د سند د پوځ برخه بلله. په لندر کې غشي کښېښودل او د رانږدې کېدو په انتظار یې کښېنستل. هغوی له کلا نږدې 300 ګامه لرې ودرېدل. یو سپور له خپلو ملګرو نه جلا سو او د کلا پر لور ورنږدې سو. غشي ویشتونکي د محمد بن قاسم د اشارې په انتظار و. هغه دوی ته د لاس په اشاره منع کړل. سپور چې د برج څنګ ته ورسېد ودرېد. په عربي یې وویل: موږ د زبیر ملګري یو، دننه مو پرېږدئ. محمد بن قاسم سل ورلېرې کړ. ویې پوښتل: ستاسو نوم خالد دی؟ هغه ځواب ورکړ: هو کې. محمد بن قاسم خپل ملګري در وغواړه. خالد مخ شاته واړو او د لاس په اشاره یې ملګرو ته ویل چې راځئ. محمد بن قاسم د دروازې د خلاصولو امر وکړ. د کلا نه وروت. د خالد نه یې وپوښتل: ستا خور چېرته ده؟ خالد ځواب ورکړ: هغه له موږ سره ده. بیا یې زیاته کړه: زبیر چېرته دی؟ محمد بن قاسم: هغه له پاتې پوځ سره دی. تاسو ته څه معلومه شوه چې موږ په دې کلا کې یو؟ خالد: موږ ته دا خبره رسېدلې وو چې تاسو د مکران له سرحد نه راتېر شوي یئ. موږ د سندي پوځونو په جامو کې دلته ځانونه رسولي او تاسو به حیران شئ چې موږ ته د راجا د لښکرو یوه سالار
د دې ځایه 4 میله وړاندې د یوې پوستې د بهر پیرې دنده راسپارلې وه. موږ په ډېره بېتابۍ تاسې د راتګ انتظار کوه. نن له کلا تښتېدلي پوځیان هلته راغلل. هغوی موږ ته وویل چې کلا فتحه شوه. موږ تاسو ته مبارکي وایي. ستاسو سالار چېرته دی؟ محمد بن قاسم مسکی شو. یو سپاهي ته یې وکتل. هغه سپاهي ځواب ورکړ ته د سپاهیانو له سالار سره خبرې کوې. لږ ځنډ وروسته د خالد نور ملګري هم ور ورسېدل. له اسونو پلي شول. محمد بن قاسم پر هغوی له یو سرسري نظر وروسته وویل مګر ستا خور خو نشته؟ خالد مسکی شو. د نارینه جامو یو نقاب پوش ته اشاره وکړه. محمد بن قاسم وویل د خدای شکر دی چې اوس روغه یې. هو رښتیا زبیر له پاتې پوځ سره دی. د زبیر د نامه له اورېدو سره ناڅاپه ناهیدې خپل غږونه او غومبرې تاوده احساس کړل. شاته یې مخ واړوه. مایه ته یې وکتل. مایه هم د دې په څېر د نارینه جامې اغوستې وې. هغه سترګې کښتې کړې. د ناهید مټ یې وچیچه او ورو یې وویل ناهیدې مبارک دې شه. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري. شور او زود مدت تدبیر اسمانونه لړزوي. زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري. زمون توری ایمانی. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوال محمد بن قاسم یو ځل بیا د خالد ټول ملګري تر نظر تیر کړل. یو سپین ږیري د ځواک موټ خاوند ته لاس وروغځل. وویل ته به شایې ګنګو وې. زه ستا او ستا له ملګرو نه مننه کوم. ګنګو د محمد بن قاسم لاس په لاس کې ونیو او خالد ته یې وکتل. هغه وویل ګنګو او ملګري یې مسلمانان شوي دي. ګنګو ځان ته سعید نوم غوره کړی دی. محمد بن قاسم الحمدلله وویل او بیا یو په بل پسې یو ته لاس ورکړ. ځوان ته یې وویل ته به غالبا ناصر الدین نیوې. تا زموږ په خاطر ډېر مصیبتونه وګالل. خدای دې اجر درکړي او دا به ستا خور وي. خالد وویل دا هم مسلمانه شوې ده او زهرا نومېږي. زهرا نصر الدین ته ورنږدې سوه. په ټیټه لهجه یې ترې وپوښتل دا څوک دی؟ ناصر الدین هغې ته د چوپ کېدو اشاره وکړه او دغه پوښتنه یې له خالد نه وکړه. خالد په لوړ اواز وویل دا زموږ د لښکر مشر دی. سعید ګنګو او د هغه ملګري ټول حیران شول او ټولو محمد بن قاسم ته وکتل. له لرې د اسونو د پښو غږونه اوچت شول او په برج کې یوه پیرهدار چیغه وکړه د دښمن پوځ په دې خوا را روان دی. دوی په بیړه په کلا ننوتل. محمد بن قاسم په برج وخت او وړاندې یې څار وکړ. له جنوب او ختیځ نه د دښمن په زرګونه پلي او سپاره سپاهیان د کلا لوري ته را روان وو. محمد بن قاسم 10 تنه سپاره خپل نائب ته د پیغام رسولو لپاره واستول او امر یې ورته وکړ چې تر ماښام دمخه باید ځانونه ورسوي. سپاهیان په اسونو سپاره شول. محمد بن قاسم هدایت ورکړ چې د لویدیځ لوري ته ولاړ شي او لښکر تر شا راتاو شي چې د دښمن لښکر سره مخ نه شي. خپل منزل ته ځانونه ورسوي. دروازه بیرته وتړل شوه. د دښمن پوځ را نږدې سو. محمد بن قاسم غشو ویشتونکو ته د تیاري امر وکړ. د برج په یو کونج کې خالد او د هغه ملګرو په بېتابۍ د یرغل کوونکو د ورنږدې کېدو انتظار کاوه. محمد بن قاسم چې د دوی په منځ کې ناهید او زهرا ولیدې ویې ویل خالده دوی کښته بوځه دلته یې ضرورت نشته. ناهید ځواب ورکړ تاسو زموږ غم مه کوئ موږ غشي ویشتلی سو. محمد بن قاسم ساس خوښه خو سرونه لږ ټیټ ساتئ دا یې وویل او وړاندې ولاړ. د بهیم سنګ لښکر اسونه د غونډیو شاته پرېښودل او څلورو خواوو یې کلا بنده کړه. د ډبرو او ګوټو شاته یې مرچلونه ونیول او په کلا یې د غشو باران پیل کړ. د کلا په برجونو او مرچلو کې ناستو سپاهیانو د دوی د غشو د باران بې اثره و. محمد بن قاسم خپل پوځونو ته امر وکړ چې یوازې هغه وخت به غشي ولي چې هغوی رامخې ته شي او له مرچو راووځي. بهیم سنګ چې له کلا نه د غشو ځواب ونه لید ژوندی د وي راجا داهر ناره یې اوچته کړه او د تیږو او ګوټو تر شا پټ لښکر په کلا ور ودانګل. او چې کله دوی د کلا د ساتونکو د غشو دم ته راغلل محمد بن قاسم د تکبیر ناره اوچته کړه. دا ناره له د برجونو دیوالونو نه راغبرګې کېده چې له کلا نه د غشو باران پیل شو. د بهیم سنګ سپاهیان ټپي کېدل او لوېدل. خو 100,000 پوځ د 100 تنو سپاهیانو پروا ونه کړه او د دیوالونو تر بیخه پورې ورسېدل. کمندونه یې واچول او په دیوالونو وختل خو د غشو په باران کې د دوی هیڅ په لاس ورنه رغلل. له 6 ساعت د غشو باران نه وروسته د بهیم سنګ د 2000 تنو شاوخوا کې سپاهیان د دیوالونو په بیخ کې مړه او ټپیان ولوېدل او هغه نور پوځ ته د شاتګ امر وکړ. تر ماپښینه پورې 3 ځلې بهیم سنګ یرغل راوړ. بیرته به په شا سو. قضا ماپښین هغه د یوې پرېکنده حملې تیاري نیوله چې له شانه د محمد بن قاسم د پوځ د راتګ خبر ورغی. بهیم سنګ خپلو سپرو ته د شاتګ قومنده ورکړه چې خپل اسونه سنبال کړي او پیاده پوځ ته په شا خوا د ډبرو تر شا د غشو ویشتلو لپاره د تیاري امر وکړ.
محمد بن قاسم وپوهېد چې دښمن ته د محمد بن هارون د پوځ د راتګ خبر رسېدلی. هغه وویرېده چې که پوځ همدغسې کلا ته رانږدې سي له شاوخوا نه به د دښمن د غشو ویشتونکو یرغل لاندې راشي. هغه زر زر په کاغذ یوه نقشه رسم کړه او محمد بن هارون ته یې څه هدایت ولیکل. بیا یې وویل چې دغه لیک باید محمد بن هارون ته ورسول شي. اوس د دښمن توجه د شمال لوري ته کمه شوې، که هغوی ټول پوځ هم لرې کړي خو بیا هم تر محمد بن هارون پورې ورسېدل خطرناکه لار ده. د دې خطر قبلولو لپاره یوه رضاکار ته اړتیا ده. خالد د محمد بن قاسم خبره پر کېدو ته پرېنښود. وویل ما ته اجازه راکړه. نورو ډیرو سپاهیانو د خالد مخالفت وکړ او خپل نومونه یې وښودل. سعید وویل ما اورېدلی دی چې مسلمانان د خپل نوي مسلمان ورور هیله نه ردوي. تاسو ما ته اجازه راکړئ. زما په جامو څوک بدګمانه کیږي هم نه او زه د دې ځمکې په لویشت کې بلد یم. محمد بن قاسم خپل پوځ د دښمن د پوځ تر شا 3 میله لرې ولید چې تر یوه غونډۍ کښته کېدل. هغه لیک د سعید په لاس کې ورکېښود او ویې ویل ورځه خدای دې مرستندوی شه. سعید په منډه ولاړ او د شمال په یوه دیوال د یوې رسۍ په واسطه شاته کوز شو. زمون تورې ایماني عجیبه هیبت لري، شور او ځواک مو د تدبیر اسمانونه لړزوي. پاک ذوالجلالت د ښکلي دین خدمت لره، ته یې کړه قبول دغه سپېڅلي منقبت لره، ته یې کړه قبول دغه سپېڅلي منقبت لره، تا ته په دعا همیش. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو، محمد بن هارون له لرې د بهیم سنګ د لښکر سپاره د یرغل لپاره تیار ولیدل. خپل پوځ ته یې د درېدو امر وکړ او د مقابلې لپاره یې صفونه تیار کړل. هغه د وړاندې تلو امر کاوه چې د لښکر د ښي لاس قومندان په آس چارګام ځان ورسوه. هغه ته یو کاغذ ورکړ. وویل دا خو د سالار لیک ښکاري خو راوړونکی یو سندي دی. هغه موږ نیولی دی، په عربي هم پوهیږي او وایي چې زبیر ما پیژني. خپل نوم کله سعید شي کله ګنګو. زبیر چې کان وخوړ وویل زه هغه پیژنم. محمد بن هارون د رقیې له لوستلو وروسته وویل د سپه سالار د لیک په لیدو بیا د هغه په باب تاسو ته د پلټنې ضرورت نه و. که تا له هغه سره بد سلوک کړی وي ورشه بخښنه ترې وغواړه او خپلو سپاهیانو ته ووایه چې ما ته یې راولې. زبیر زموږ شي او ګین لوري غونډۍ او حاکمې څوکۍ ټولې د دښمن د غش ویشتونکو په قبضه کې دي. ته د اوښانو سپاره پوځیان راټول کړه، ټول پلي په دواړو خواوو یرغل وروړئ او ګین لوري میسره ډلګۍ ته امر وکړه چې د مخې له لښکر سره یو ځای شي. موږ تر څو دواړو خواوې غونډۍ له دښمنه ونه نیسو وړاندې تګ ممکن نه دی. د بهیم سنګ نقشه ډیره کامیابه وه. که هغوی خامخا حمله کړې وای د بهیم سنګ شي او ګین لوري به په غونډیو کې ناستو غشو ویشتونکو پرې یرغل کاوه او مسلمانانو ته به په دغه یرغل خطرناک و. خو د بهیم سنګ د اټکل پر خلاف هغه چې په شي او چپ لوري غونډیو د مسلمانانو پولي سپاهیان ور وختل نو هغه هم زر تر زر راوړاندې شو او د حملې امر یې وکړ. د کلا دننه محمد بن قاسم د همدې وضع په انتظار و. هغه 50 تنه سپاهیان د کلا په ساتلو موزه پرېښودل او پاتې پوځ د دروازې سره راټول شو. له شانه پر دښمن د یرغل تیاري پیل. محمد بن قاسم له یو مرچل نه د دواړو پوځونو وضعیت او نقل او حرکت تر نظر لاندې نیولی و. خالد ناصر الدین او د هغه نور ملګرو هم په کلا کې د پاتې کېدونکو سپاهیانو زغرې او خولونه واخیستل او په اسونو سپاره شول. ناڅاپه ناهید او زهرا هم په وسلو سنبال له یوې کوټې راووتې او له دروازې سره ودرېدې. خالد ورته وویل ناهید زهرا ځئ تاسو له کلا نه بهر د هېڅ کار ضرورت نشته. ناصر الدین د هغه خبر ورسره تایید کړه. محمد بن قاسم مخ ور واړوه او ورته یې وکتل. بیا یې وویل زه ستاسو د جهاد جذبه ستایم خو تاسو د کلا په ساتنه کې زموږ د پوځ مرسته کولی شئ. د قوم د زړورو میندو شیدې تر وینو زیاتې ګران بیې دي. په حساسو وختو کې د یوه کور انګړ د مات شوي قوم وروستی مرچل کیدی شي. که تاسو دلته یاست په کلا کې پراته سپاهیان به د وینو تر وروستي ساس کې له مقابلې مخ وانړوي. خو په خلاص ډګر کې سپاهیان پر دښمن د حملې پر ځای ستاسو د ساتنې په فکر کې وي. ستاسو د یوې زخمي کېدل او لوېدل د سلګونو سپاهیانو روحیه ماتوي او دا داسې جګړه نه ده چې زموږ ستاسو مرسته اړ وو. تاسو لږ ویدې شئ، ښایي د شپې د زخمیانو د پټۍ لپاره ویښې پاتې شئ. خالد دوی دننه بوزه. دا یې وویل او بیا د مرچل له سوري نه بهر وکتل. کله چې دواړه پوځونه یو له بل سره کېوتل محمد بن قاسم په آس پوه شو او د دروازې د خلاصولو حکم یې وکړ. خالد زهرا او ناهید په کوټه کې پرېښودې او بیرته راوتلو. هغه لا تر دروازه نه و راوتلی چې زهرا ورپسې رامنډه کړه. تر لمن یې وویل د خدای په خاطر ما در سره بوزه، زه په ژوند او مرګ ستا ملګري نشم پرېښودلی. خالد په غوسه ورته وویل زهرا بېعقله کېږه مه، دا د سالار امر دی. تا د سالار امر واورېد، ما پرېږده چې پوځ له کلا نه بهر وځي. د زهرا په سترګو کې اوښکې راغلې. وویل د خدای لپاره ما بې زړه او بوزیله مه ګڼه، زه له تا سره مرګ ته تیاره یم. خالد
زهرا ما پرېږده دا یې وویل او د زهرا لاس یې وسړ خو هغې لاره ونیوله او په مخ کې یې ودرېده. هغې بیا ورته وویل که ته دا نیکمرغي نشې پرېښودلی ما ولې ترې محروموې. خالد: زهرا دا د لښکر د امیر حکم دی او په جهاد کې د امیر له حکم نه سرغړاوی تر ټولو ستر جرم دی. زهرا مایوسه شوه، د هغه لمن یې پرېښوده، د ناهید غېږ ته یې ځان ور وغورځوه او په ژړا او سلګۍ شوه. خالد په منډه ځان دروازې ته ورسوه. سپاهیان تللي وو او دروازه بنده وه. خالد پیردار ته د دروازې د خلاصولو وویل خو هغه ځواب ورکړ تر څو له بهر نه د سالار امر نه وي زه دروازه نشم بیرته کولی. د خالد له پښو ځمکه وتښتېده. هغه فکر وکړ چې شاید پر ده د بې زړه او ډارن ګمان وکړي. په منډه یې د دروازې له سیوري بهر وکتل. د کلاپلي پوځ له شانه د بهیم سینګ پر پوځونو یرغل کړی و او د محمد بن قاسم په مشرۍ 80 تنو سپرو د دشمن په زړه حمله کوله. خالد د دشمن د لښکر په تل کې هلالي بیرغ لیده. لاس یې عمر پیردارانو ته یې وویل ما ته دروازه خلاصه کړئ. هغوی به زما انتظار کړی وي خو بیا به یې ګمان کړی وي چې زه له ویرې چېرته غلی شوم. د خدای په خاطر ما پرېږدئ. پیردار ورته وویل ته ډاډه اوسه، سالار په تا دا ګمان نه کوي چې ته بزدل یې. که نن ستا د وژلو امر یې کاوه هغه دا وویل چې له نجونو سره ستا پاتې کېدل غوره دي، موږ ته د دروازې د خلاصولو اجازه نشته. خالد وویل نو زه به په دیوال کښته شم. دا یې وویل او د برج د زینو له لورې ورځغاست. په لاره کې زهرا ولاړه وه. هغه څه ویل غوښتل خو چې د خالد وضع یې ولیده چوپه پاتې شوه. خالد هغې ته په غوسه وکتل. وویل اوس به ته خوښه وې؟ زهرا ورته وویل ما وبخښه زه ښځه یم. خالد خدای دې یو ژوندی قوم ستا غوندې ښځو نه ساتي. دا یې وویل په زینو وخوت، رسۍ یې وغورځوله او د سترګو په رپ کې شاته کوز شو. زهرا په منډه کوټې ته ننوته. توره یې واخیستله. ناهید پوښتنه وکړه زهرا چېرته ځې؟ زهرا ځواب ورکړ ناهیدې ستا ورور تل په ما غلط ګمان کړی. که زه بیرته راونه ګرځېدم ورور ته دې دا ووایه چې زه بې زړه نه وم. کاشکې زموږ ټولنې ښځې ته د میړه د حکم منلو پر ځای په کوم ښه هدف د قربانۍ حکم ورکړی وای. ناهید وویل زهرا ودرېږه زهرا. خو زهرا د توند شمال په څېر کوټې ته ورننوته او بیرته ووتله. ناهید شا ورپسې ورغله تر څو په زینو وختله. هغې رسۍ غورځولې وه او له یوه دیوال نه د کوزېدو په حال کې وه. سپاهیانو غوښتل چې هغه راوګرځوي خو دې ورته وویل که مې چا مخه ونیوله له برج نه به ځان وغورځوم. سپاهیان اندېښمن ودرېدل، یو بل ته یې وکتل او زهرا په رسۍ لاندې کوزه شوه. ناهید برج ته وختله. په زهرا پسې یې چیغې کړې زهرا راوګرځېږه، لیونی کېږه مه. خو د هغې ګامونه نور هم ګړندي کېدل. ناهید مایوسه شوه. غوښتل یې دا هم ورپسې ورشي خو بوډا عسکر ورته وویل د ښځې جوش ړوند وي، که ته ورپسې ورغلې دا به د دښمن د پوځ زړه ته ورشي. ناهید مایوسه شوه. له یوه سپاهي نه یې غشي او لیندې وغوښتل او د برج په یو مرچل کې کښېناسته. یو آس چې سپور د جګړې په ډګر غورځېدلی و یوې او بلې خوا منډې وهلې. زهرا ور چټکه شوه، د هغه قیضه ونیوله او ورباندې سپره شوه. ناهید چې هغه په آس سپره ولیده لږ ډاډه شوه او د سلامتي دعا یې ورته وکړه. عجیبه هیبت لري زموږ تورې ایماني، عجیبه هیبت لري شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي. زموږ تورې ایماني عجیبه هیبت لري، زموږ تورې ایماني عجیبه هیبت لري، زموږ تورې ایماني عجیبه هیبت لري. محمد بن قاسم خبرونه مینوالو د مسلمانانو پر پوځ د بهیم سینګ د پوځونو لومړۍ حمله ډېره زوروره وه او هغوی په یوه تنګه دره لږ په شا ولاړل. خو پیاده پوځ چې شاوخوا غونډۍ ونیولې او د غشو اورول یې پیل کړل نو د سیند لښکر پام دوو خواو ته شو. په همدې وخت کې محمد بن قاسم د کلا دروازه خلاصه کړه او له شانه یې حمله وکړه. د څو سپاهیانو یې د دښمن پوځونه تارومار کړل او د لښکر زړه ته ورسېد. محمد بن هارون چې د دښمن د لښکر په زړه کې د هلال بیرغ ولید خپل لښکر ته دریو لورو د عام یرغل امر وکړ. زبیر د محمد بن قاسم د مرستې لپاره 500 تنه ورسره ملګري کړل او وړاندې شو او د سترګو په رپ کې ورسره یو ځای شول. د بهیم سینګ لښکر ورخطا شو او د کلا په لوري یې ماته وکړه. په دره کې اوچت سوي ګردونه د ماښام له تروږمیو سره یو ځای شول او د شپې د راتګ خبرې راوړ. بهیم سینګ د وروستي ځل لپاره د خپل مات ګوډ پوځ راټولولو او سمبالولو هڅه وکړه خو د زبیر په پله د محمد بن هارون نور پوځ هم د دښمن نه ډګر صاف کړ او له محمد بن قاسم دوی سره یو ځای شول. د بهیم سینګ لښکر ګډ وډ شو او په مختلفو ډلو وویشل سو. د مسلمانانو د فشار په وجه زیاتې دلګۍ په شا شوې او کلا ته نږدې ورسېدل او کله چې د کلا ساتونکو غشي پرې وورول ورخطا په یوه او بله خوا وتښتېدل. خالد د تکبیر په ناره له غونډۍ نه رااوچت سو او د دښمن په یوه ډله یې حمله راوړه. ورخطا دښمن تیښته مخه کړه. خالد له خپلو ملګرو نه یوازې د دوی په تعقیب پسې ورغی. دښمن چې هغه یوازې ولید ترې راچاپېر شول او خالد یې له څلورو خواو ایثار کړ. ناڅاپه یو سپور راغی او د تکبیر په ناره یې پر دښمن حمله وکړه. خالد د هغې غږ وپېژند، ټکان یې وخوړ.
هغه زهرا وه. د زهرا توري یو په بل پسې د 2 سپرو په سرونو برېښنا وکړه. هغوی دواړه ولوېدل او په خاورو کې ورپېدل. یو سپاهي راوړاندې شو او په زهرا د توري ګزار وکړ. د هغې آس ناڅاپه وتورې د مخ په پښه ولګېده. آس څو خیزونه ووهل او بیا وغورځېد. د مسلمانانو پوځونه یې چې نږدې ولیدل د بهیم سینګ پوځونه له دې ځایه هم وتښتېدل. خالد په منډه زهرا ته ورغی. هغه پړې مخ پرته وه. خالد چې ورنږدې سو لاس او پښې یې مړه شول. د هغې په شا د وینو خاپونه وو. د هغه تر خوله په یوه وخت دعا، زګیروي او آهونه ووتل. ودرېده، زړې غوندې شو، ورېږدېده او بیا یې زهرا راپورته کړ. د زهرا په ټټر د وینو نښې وې. 2 غشې په زغره کې نښتي وو او هغه ټول حواس په سترګو کې راټول شو. یو په بل پسې 2 غشې وویستل او ویې غورځول. زهرا له یوې اوږدې ساه وروسته سترګې وغړولې او جګه سوه، کښېناستله. خالد د سپوږمۍ په تیته رڼا کې د هغې ژړه څېره ولیده. ویې ویل ډېر خو به په عذاب نه یې. د زهرا په شونډو فاتحانه مسکا غوړېدله وه. ویې ویل نه، ما دغه غش احساس کړی هم نه دي. له آس نه د لوېدو له امله مې سر راباندې وڅرخېد. زه بالکل روغه یم. د جګړې وضع څه ډول ده؟ خالد میدان خالی شوی دی. خدای موږ ته بری را په برخه کړ. خو ناهید چېرته ده؟ زهرا هغه په کلا کې ده. زه له تا نه یوه پوښتنه کوم. خالد څه پوښتنه؟ زهرا ته خو به له ما نه خفه نه یې؟ خالد زهرا ما مه شرمنده کوه. زه په خپله تنده لهجه پښیمانه یم. زهرا وویل نه، غلطي زما وه. زه وېرېدم چې ښایي ته بیرته راستون نه شې. خو نن ما ولیدل چې انسان ته له خپلې ټاکلې مودې نه وړاندې مرګ نه راځي. زه د غشو په باران کې میدان ته راورسېدم، خو داسې مې احساسوله چې د قدرت مضبوط لاس مې ساتي. د مسلمانانو پوځ د تکبیر نارې وهلې او د کلا په دروازه کې راټولېده. خالد وویل راځه زهرا. ناهید به ډېره اندېښمنه وي. زهرا اوچته سوه. له خالد سره یې 100 ګامه واخیستل. بیا یې سر وڅرخېد او پر ځای کښېنسته. له خالد نه یې اوبه وغوښتې. هغه د یوه لوېدلي سپاهي په تک په خوله ورکښېښود. د زهرا 100 غړپه اوبه وڅښلې او کښېنسته. خالد ورته وویل زهرا زه به دې اوچته کړم. د ډېرو وینو بهېدو په سبب کمزورې شوې. زهرا وویل نه، د تندې له امله مې سر وڅرخېد. ما ته یوازې ستا تکیه کافي ده. خالد هغه ته کتل، خپل مټ یې تکیه کړ او ورو سره روانه شوه. 100 ګامه وروسته یې د ناصرالدین غږ واورېد. زهرا 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 خالد ته وویل ورور زما په لټه کې دی. غږ ورته وکړه. خالد په لوړ اواز وویل زهرا دلته له ما سره ده. ناصرالدین، زبیر او ناهید ګړندي دوی ته ورغلل. ناهید ورمنډه کړ، زهرا ته ورغاړې شوه. ویې ویل زهرا زهرا زما خورې څنګه یې؟ هغې ځواب ورکړ زه بالکل روغ یم. ناهید خپلې ګوتې نمجنې حس کړې. د هغې په شا یې لاس را تېر کړ. په وارخطایي وویل زهرا ته زخمي یې؟ نصرالدین وروره دا کلا ته ورسوه. نصرالدین ور وړاندې شو. د زهرا د اوچتولو هڅه یې وکړه، خو دې ورته وویل وروره زه بالکل روغ یم، زه تللی شم. بیا یې وویل دا څوک دی؟ زر یې پخپله وویل زبیر وروره ته وبخښه ما ونه پېژندې. زبیر وویل زما وړوکې خورې ته خپل وروڼه خفه کوې. اوس به موږ ستا په ټپونو پټېږدو. 100 ګامه وړاندې چې ولاړه سعید یې ولید. هغه په میدان کې پراته مړي لیدل. خالد ور غږ کړ کاکا څوک لټوې؟ موږ دلته یو. هغه په منډه ځان ورسو او په نکراري یې وویل زما بچی زما بچی تاسو چېرته وئ؟ خالد په خندا ورته وویل موږ ستا لټون کاوه. سعید تاسو زه لټولم؟ دروغجنه. د ناهید وپوښته موږ څومره په اندېښنه کې وو؟ ناهید ویل دی ستا لپاره ډېر اندېښمن وو. موږ په میدان کې یو ځل راوګرځېدو خو ده به 3 ځل راکتلي وي. سعید ویل یوازې دغه میدان نه، ما شاوخوا غونډۍ هم پل په پل وکتلې خو تا به غږ کړی و. ما په ډېرو نارو غږ کښېناست. خالد وویل د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو نو چې خالد څه وویل په راتلونکي برخه کې به یې واورو ان شاء الله تعالی. د خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا ستاسو ودرانه حضور ته راحاضرېږو. تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمون تورې ایمانی عجیبه هیبت لري، شور او ځواک